بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې نن راغلی او جبه د اوسۍ ته دا د محب باندې یو وی سي دا د دې چې کوم مسایل دي، د دې کوم محرومیان دي، دا غي باره کې مکمل معلومات درکولو د لپاره د دې چې کوم منتخب شوی چیرمن صاحب دی، دا غي یو خپل سیاسي بیک ګراوند دی، دا غي یو خپل شخصیت ته ډیر زبردست کاوشونه مهنت کړې دي په خپل وی سي کې. راځي چې هغه سره ملاقات وکړو. محمد مشتاق احمد خان صاحب سره. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد مشتاق احمد خان صاحب، لغون ته زمون ناظرین ته د خپل سیاسي بیک ګراوند باره کې لږه خبر وکړئ. سیاست کله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد مشتاق احمد خان دی. د جبه دوزۍ اوسیدونکی ما، موجوده وی سی چیرمن ما، او د سن 86-85 نه زه د یونین کونسلر او نائب ناظم او بیا د وی سی چیرمن منتخب شوی ما د کلی د عوامو په محنت او په طاقت سره، د الله په قوت سره. الله پاک زه د غزې ته د دې یارانو دوستانو دعاګانو سره او محنت سره را رسول یم. باقی ما سیاسی تعلق د سن 85-86 کې د پیپل پارټۍ سره او بیا رو چې کله پی ټی آی رااله نو ما د پیپل پارټۍ نه مستعفي شوم. په پی ټی آی کې مې شمولیت وکړو. پرویز خان خټک په لاس باندې د هغوی په سربراهۍ کې موږ د کلي هلې ځلې شروع کړې. دې وخت سره شکر الحمدلله چې کله څنګه ایم پی ای ایم این ای پرویز خان یا د هغه رورو یا د هغه د خورې ډاکټر عمران خټک صاحب چې څنګه ایم این ایم د وخت سره وو او اوس مستعفي شو، د علاقې دپاره موږ دپاره ډېر بهتر کارونه یې کړي دي. داسې کار نشته دی چې هغه موږ ته د پارټۍ د طرف نه نه میلاو شوی. مطمئن یې نه تاسو؟ ډېر ته مطمئن یو، دونه ته خوشحاله یو چې دونه زه د خپل ځان نه نیم خوشحاله چې څونه د پی ټی آی د قایدینو نه خوشحاله یم. ماشاءالله. دې وخت سره موجوده وخت سره زما په کلي کې د ډرین او د سټریټ کار شروع دی. 50 लाख روپو ورپسې دوباره نورم 50 लाख روپۍ ټینډر شوی دی. 2 کې به ټیکادار صاحب راځي کار به کوي. داسې ورپسې 1.30 लाख روپۍ نورم موږ ته اسحاق خان او د پرویز خان په وینا سره ایښودل شوي دي وی سی جبه دوزۍ دپاره. نو انشاءالله هغه هم را روانې دي. څنګه ډېر کارونه دي چې هغه څه پاتې دي خو کېږي ورسره چې څنګه نمایندګان شکر دی لکه غله نه دي، پټېږي نه، دروغ نه وایي د سره، چې رابطه کوي د اساني ته، چې رابطه اسانه د ورسره ملاوېدل ورسره اسان دي. او چې کله ته غواړې تا نه راځي، غم خادي د سره خپله شریکوي او ستا پریدي نه خپل ورکر هغه نه پریدي په کلار. صحیح دی. زه کار د هغه په ترو باندې کوم ولې چې هغه ما نه پریدي. سکونډي مې ناظم صاحب چیرمن صاحب ممبر صاحب تر راپاسه ما نه فنډ واخلو د کلي کې څه کار وکړه. نو زه بیا هم د دوی خپلو قایدینو شکریه ادا کوم چې هغوی مونږ ته دونه اهمیت راکړی دی کارکنانو ته چې هر یو کارکن ته هغوی ته بای فیض پیژني، نوم یې ورځي او بای هینډ هغه ته فنډ مږدي چې که چاته د لارې کوڅې ضرورت وي نو هغه ورته ښیي او دی هغه فنډ هغه ته ریلیز کوي. دا غټه خبره ده محمد مشتاق احمد خان صاحب چې تاسو ته دواړو طرف نه الله رب العزت ډېر عزت درکړی دی، که پارټي ده او که خپله حلقه ده. بالکل. لکه حلقه هم که موږ وګورو نو د 86 نه دې غاړه دا 100 کال وشو.
مسلسل تاسو له بالکل د الله رحم دی او د مشرانو یارانو دوستانو دعاګانې برکت ته همت ته خبره ده. او د الله مهرباني سره شکر زه کنن سیمم نو د قوم په مرسته او په مهنت باندې ما د دې په مینه د الله په مهرباني سره بالکل جی بالکل او محمد د قائدینو را سره دغه مرسته سرپرستی دا چې زه کم زما یو کاری او زه او موازو کوم نو مال هغه سر دس کوي نه پریدي ډېر ښه او کلاره کوسي بجلی ترانسفارمري ٹھیک کدا شي د ګیس مسله وي اوس نن سبا ګیس لګ دی مونږ لوډ شیډینګ وغیرہ زدي مسالو ته راځم مشتاق احمد خان صاحب دا چې کوم مسایل دي د باره کې خو تاسو سره په باقاعده پروس دی باندې خبرم کول دي چې یاره د ګیس صورتحال تاسو په وی سی کې څنګه دی یو خو لوډ شیډینګ دی جی یره جی لوډ شیډینګ خو ځان له خبره دا خو کوم مختلفو ځایکو دیو په هر علاقه دی خو زنګ د وفاق نه دا ګیله شته دی ٹھیک بلکې د خیبر پښتونخوا د ټول علاقې ته شته دی هم په بجلی کې هم په ګیس کې جی چې مونږ سره هغه ډېر زیاتې کوي یو خو مونږ ته ګیس نن سبا کنیکشنې بند دي وفاقي ګورنمنټ کوم نمایندگان په ډسټرکټ نوشیره کې دي یا په پېښور کې دي نو هغه مونږ ته کار نه کوي ٹھیک جی بالکل مونږ قائدینو سره د سیاسي اختلافاتو په وجه باندې کارونه سټاپ کړي دي سٹاپ کړی دی بالکل جی هغه ځای کې کار کوي چې کوم ځای د هغې ممبر پاسي د هغې کونسلر وي نو هغه ته کوي صحیح او چې کوم ځای د پی ټی آی کارکون او کونسلر وي یا ناظم وي یا چیرمین نو هغه ته دی کار نه کار نه ورکوي ای ته بالکل مخه نه پرېږدي نه د بجلی کار کې او نه د ګیس په کار کې دا دوه محکمې داسې دي چې دا د وفاق زیر اثر دي بالکل جی نو او هغه کې چې دی نو خیبر پښتونخوا کې زیاتې شته زیات ډېر زیاتې کوي خیبر پښتونخوا سره د بجلی دلته صورتحال څنګه دی دویمه خبره په دې یو سوال کې دا بل سوال چې هم جواب راکړي که ټرانسفارمر وغیرہ خراب شي نو تاسو فورن ټیکولو څه بندوبست شته دی بالکل جی مونږ شکر الحمدلله څنګه دا قائدین داسې دي چې دوی داسې په خپل حلقه کې اثر رسوخ جوړ کړی دی او پیدا کړی دی چې دوی په یو ټیلیفون باندې الله رحم دی ایس ډي او ایکسین اے سی دا لاس په نامه ورته ولاړي ولې چې هغوی ته پته ده چې دا پرویز خټک یا اسحاق خټک یا ډاکټر عمران خټک یا خلیق الرحمان صاحب دا غله نه دي دی چې څه کار کوي په مونږ باندې د قوم کار کوي او هغه کار کوي چې کم جایز وي او جوړ وي ٹھیک جی چې مونږ به هم سبا خپله محکمه نه نیسي ٹھیک وفاق هم نه نیسي نو هغه کارونه دی مونږ له په نیمه خوله باندې کوي او څنګه قایدین یې پې کوي کوي دې وخت سره مونږ په دې تېر هفته کې ټرانسفارمر وسوځېدو دلته نمکوز کو نو ښار ته م یوړو ماښام ته بل روړو او مونږ ورته لینډ چالو کړو ٹھیک جی نو شکر الحمدلله فوري طور سره کیږي او بالکل څنګه قایدین په دې سیس کې ډېر ایډوانس دي صحیح ده جی ای کې وجه دا ده چې څنګه قایدین نه پټیږي نه خرچیږي نه جوکاویږي دته ٹھیک جی بس چې څه کوي تا ته مخامخ کوي چې کوم کار د وس نه نو تا ته وایي چې یاره ناظم صاحب یا کارکن یا برادر یا ستا مشره کشره جی دا کښې زما د وس نه بهر دی دا نشم کولی دا باندې لږه ګیله به نه کې زه به کوم کوشش به پکې کوم خو چې کله زما په وس بر شو تا ته به شی میلو شي صحیح ده دا غټه خبرې یو دی باندې انسان له خوشحاله شي ډېر هغه د نه کولو نه بهتر دی چې هغه صفا وویلی شي په هغې باندې موږ ډېر خوشحاله یو ټیک ده جی دا راته وایي محمد مشتاق صاحب چې ستاسو دلته د هیلث صورتحال څنګه دی دلته سر جی دلته کې څنګه هیلث خوشته دی نه جی مونږ سره هیلث بنیادی اسپتال چې کوم دی نو هغه په د اکبرپوره کې دی ٹھیک او د الله رحم دی ښه ډاکټران پکې شته دي
ٹھیک پکې ټیکنیشین شته دی، پکې نرسان شته دی، هر څه لیبارټري پکې شته دی. ٹھیک ټول کار ښه ماشاءالله. A1 طریقې سره ازنګ د قایدینو یو برکت او طاقت او منډه دا او د الله رحم دې زموږ په دې علاقه باندې چې موږ له داسې مشران راکړي دي چې هغه کم یو کار ته ورته موږ ووایو نو موږ له په بهتره طریقه باندې او ښه نتیجې سره راله کوي. ٹھیک جی بالکل صحیح ده. ډېر اخلاقو سره د ایجوکیشن صورتحال مشتاق ایجوکیشن هم جی د الله رحم دی. زه زما پرایمري سکول دی پکې اوسه پورې سکول دا بچي د خلکو پرایویټ سکولونو ته بوتله داخلوله او د الله رحم دا اوس NTA ټیسټونو کې مونږ درخواست ورکو هغوی ته DO صاحب ته SDO صاحب ته او خپلو مشرانو حواله هم ورکړو. شکر الحمدلله مونږ ته یو د پرایمري دپاره NTS 2-3 ټیچران راکړه. نو اوس له خیره شکر د سکول حالات ښه روان دي او کوم خلک چې تلي وو پرایویټ سکولونو ته نو هغوی اوس ورو واپس لګیا دي د سکول ته واپس راځي. ډېره ښه خبره. ناظرین دې کې یو خبره زه یې اټکول غواړم چې کوم کس د حکومت د طرف نه یو پیلس ټایپ یو محل ټایپ سکول کتل غواړي چې هغې باندې یقین هم نه راځي چې یاره داسې سکول هغه دې راشي د اکبرپورې هایر سیکنډري سکول ته یاره د نه منلو خبره ده جي چې دومره ښکلي انداز کې ما ګورنمنټ سکول نه دی کتلی. انګریزانو نه پس 47 نه پس چې دی داسې سکول لکه جوړول سرکاري سطح باندې ډېر ښکلی بلډینګ دی. زه کوشش کوم چې د ویډیو دوران کې تاسو ته د هغې یو کلیپ وچلوم. ډېر ښکلی یو سکول جوړ شوی دی او دا چې دی نو غالبا دا PTI دا جی بالکل پرویز خان کړی دی او دا هم یو واقع پکې د سکول کې شوی و. نو نه پرویز خان مونږه د اکبرپورې عوامو راوغوښتو ټیچرانو درخواست وکړو هغوی چې حالات د سکول وکتو نو بیا یې ورته دغه فنډ مختص کړو او شکر الحمدلله په خیبر پښتونخوا کې به داسې هایر سیکنډري سکول بلډینګ نه وي چې کوم پوره پاکستان کې 3 بلډینګ دي جی پوره پاکستان کې او په هغې کې د اکبرپورې والا سکول یو بلډینګ دا دی چې هغه دومره ښایسته جوړ شوی ډېر ښکلی جوړ دی. ډېر مشتاق احمد خان صاحب مسایل خو ماشاءالله چې دا کم قسم تاسو خبره کوئ نو زه په مسایل باندې خبره کول نه غواړم بیا ګینې مسایل ډیر وي او د هغې وجه دا ده چې یاره که مسایل ویم نو چې دا داسې دلته کې چیرمین نو هغې کې بیا د مسایلو ذکر کول انشاءالله دا بیا فضول دي. امید لرم انشاءالله چې دا څومره تاسو هغه خپل عزت ګټلی دی د دې عزت هغه کیش کولو ټایم دی تاسو چې د خپل MPA منې نه خپل حلقې ته چې دی تاسو سهولتونه روړي ماشاءالله دې ځي ته دې حلقې ته چې تاسو راننوځئ ناظرین د دې ضرورت وګورئ هیڅ خبرې ضرورت نشته دی صرف دلته راننوځئ تاسو په خپل اندازو شي چې مشتاق احمد خان صاحب څومره خواري کړې ده او څومره دې خلکو سره مینه کړې ده. دا راته ووایي چې پارټیانې خو ډېرې وې PTI ته ولې راغی څه فرق تاسو ته ښکاره شو؟ یاره جي PTI ته دې دپاره رالمه چې کله PTI لومبي سر کې شروع شو نو څنګه دا لیډر عمران نیازي صاحب د کرکټ نه فارغ شو او د یو کارنامه په کرکټ کې هم کړې وه چې ورلډ کپ پاکستان ته په 47 سال کې واحد دا یو کپتان و چې د ورلډ کپ روړی پاکستان ته. بل داسې د کرکټر ما لا نه دی لیدلی چې هغه ورلډ کپ پاکستان ته مخکې روړی یا اوسې سیم کان وي. دویمه خبره دا چې عمران صاحب چې څه وایي نو هغه د زړه نه وایي او چې څه وایي نو هغه به درته رښتیا وایي دروغ به درته نه وایي. صحیح. او چې کومې خبرې هغه نن 10 کاله مخکې کړي دي هغه نن هم رښتیا دي او رښتیا کېږي لګیا دي او هر سړی مني او نن ورپسې عوام جنب افیر روان دی چې هغه یو کال وکړي
نو ټول پاکستان وشړ کېږي، بلکې ما څونه چې زه ګورم د خپل علم مطابق نو د بهر ملکونو کې د پرسنالټي او د لیډرشپ خلک مني او خلک په اعتماد کوي. ٹھیک هغې وجه د چې د کلم د یو تقریر کوي نو د کلمې نه شروع کوي او د رسول الله سلام په ژوند باندې ختموي. کلم چې یو ملک ته ځي نو خپل کلچر یې نه دی پرېښی، ښه په سپینو کپړو کې ساده لباس کې نه ټای اچوي او نه چې دی نو پینټ پتلون اچوي او نه داسې د هغه ملک تری پیس اچوي چې را زه دغه ملک ته روان یم چې د هغې دغه زه کلچر اپناو کوم چې ما ته خوب په لباس باندې متاثر کوم، بالکل په لباس باندې او په خپل کردار او په خپل گفتار باندې د مونږ دا ټول پاکستانیان تقریبا انشاءالله چې ځان په قرباني وجه څه ده چې دروغ نه وي، رښتونه دي. څنګه دا نور مشران موږ ورته بد نه وایو، خو هغوی د قوم بچو ته بچي نه دي ویلي، خپلو بچو ته بچي ویلي دي. او عمران نیازي پردو بچو ته بچي ویلي دي. د کینسر 3 اسپتال تا ته په پاکستان کې جوړ کړ چې د ټوټل دا 3 کاله یا 3.5 کاله حکومت کړی دی. دا هم د حکومت نه مخکې تا ته اسپتالونه جوړ کړي دي. نمل یونیورسټي ده ته جوړه کړې ده، بله هم روانه کړې ده. بالکل بله دا خبره ده چې ستا د مذهب دپاره، ستا د دین دپاره هغه ډېر یو لوی کردار ادا کړی دی چې هغه په اسلاموفوبیا باندې مشهور دی او تا دپاره یو اقوام متحده کې قرارداد منظور کړی دی او هغه تا دپاره هغه یو ورځ یو منتخب شوې ده د اسلاموفوبیا دپاره. او بل د بهر چې څونه ګرځي نو د اسلام پرچار کوي، خلک ورته څوک ورته یهودي وایي، څوک ورته څه وایي، خو د هغې اپوزټ چې څونه د تقریرونه وګورې نو هغه شکر الحمدلله د ښو عالمانو نشته چې څونه د دي. صحیح. نو تاسو وایئ چې یاره تاسو مطمئن او خوشحاله پی ټی آی بالکل جی مونږ ته که څه آفر وغیره وشي داسې لږ غوندې ښه غوندې آفر وشي سم خیال دی یاره سر جی که دا آفر خو انسان د لالچه دی خو شکر الحمدلله د پی ټی آی نه علاوه که د بل شي آفر کیږي که نه نو هغه خو صحیح ده. او که چېرې څوک دا آفر کوي چې یاره پاکستانی عوام دی پی ٹی آئی پریدي یا عمران نیازي دی پریدي نو دا ډېر ناممکنه ده. ډېره مننه تاسو مشتاق احمد خان صاحب چې تاسو موږ له ټیم راکوځي زموږ پروګرام له تاسو ډېر شکریه. ډېره مهرباني جی، الله خوشحاله. ناظرین دا زموږ قابل عزت مشتاق احمد خان صاحب چې یاره د پارټۍ کې خپل یو عمر یو حصه چې دغه په دې پارټۍ کې ورکړی دا ډیر زوړ کارکونم دی. د هغې نه علاوه خپل حلقې له دومره سکړي دي چې دې حلقې آزمایش دپاره بیا دویم آپشن دی خلکو نه دی ساتلی، مسلسل چې دی یو جیت ورکوي ورله. او دا ډیره ښکلې خبرې، زه همیشه په دې پروګرام کې دا خبره کوم چې یو ځل چیرمین جوړېدل ډیر د سعادت خبرې، دویم ځل جوړېدل دا بیا د هغې نه هم زیات سعادت خبره ده چې دا دویم ځل اعتماد وشي. او چې دا څنګه دا مسلسل د چې نه دی غاړه نو دا بیا ډیره زیاته د سعادت خبره ده چې یاره دا خلک اعتماد کوي او دی باندې پارټي هم مضبوطی او حلقه پې هم مضبوطی چې څنګه د دې خلک ته خوشحاله د کسې پارټي هم خوشحاله. اجازت غواړو. ډیره مننه. السلام علیکم.